سلامونه او نیکې هیلې افغانانو ورونو. د روژې میاشت ته روژه مې یقین وکړه چې په اوبو ماته کړه. دومره خفه یم ځکه امریکایان 4 میاشتې بعد اعلان یې وکړو ملا صاحب جو بایډن چې موږ د افغانستان نه وځو. نو ډېر سخت خفه یم ځکه په کارتناو کې مې کورونه دي، په شارناو کې مې مارکیټونه دي، په اردان قیامت کې مې ځایونه دي، غصب مې کړی، د هندوانو سیکانو نه مې کورونه په ظلم زور نیولي دي. د جهاد د برکته دا ټول شیونه ماته الله را کړي وو. اوس دې ته خفه یم چې دا رانه خراب نه شي. دومره غټه ګیره مې وخریله، دغه مې پرېښوده. جهاد برکت دی که نه. روسانو سره جهاد کېدو، امریکایانو سره نه کېدو. امریکایانو سره په یو قاب ناستم، په یو قاب مې ورسره وخوړه، ډالر مې ترې وخوړل، ډېر زبردست ډالر، ډېر حلال ډالر وو. دا روسۍ پیسې چې ډاکټر نجیب ته چې ورکولې حرامې وې. افغانانو ورونو یو خبره کوم چې کېدای شي تاسو ته دا ټوکې ښکاري، خو دا زه له دې زړه نه د تاوله دا خبرې کوم. دلته مې دا غر مې ورکړی، د افغانستان غر مې ورکړی چې دا غر دنه ګوره خالي نه شي. ښه چې یو د دې چوکۍ نه کوزېدی غر ته خېجې وی موږ جهاد کوو، ځکه اوس چینیان را روان دي افغانستان ته، دې سره به د خیره موږ جهاد کوو. ځکه افغانستان کې خو داسې ده چې منځرما ټوله زما، یو ډله چې په قدرت کې وي، دا بله ډله چې بار وي. دی وایي چې دغه دلته رالمه د کابل چوکۍ ته، دا به ټوله ماته راکړې. ته ګرده وروره، بیا وروره غر کې ګرده، ته بیا زما په خلاف جهاد کوه. او دا وشو. د مجاهدینو وخت کې ډاکټر نجیب حکومت ورور صاحب مهربانه بېسوادان مجاهدین راغله وروره چې په امضا ځای نه پېژندو، هغې غټو غټو وزارتونو ته ننوتو، ویلې ما جهاد کړی. ما ویل جهاد کړی ورور صاحب مهربانه، وطن یې هغه شان دی در په در کړو. افغانانو ورونو تاسې خپله قضاوت وکړئ چې ما ته خو افسوس په دې وانې راځي چې دې اوس هم دې چینلونو ته راځي، په دې ټي وي چینلونو، په دې فیسبوکونو باندې دې اوس هم وایي چې موږ جهاد کړی. شرم پکې نشته، حیا پکې نشته. د امریکایانو پیسې خورئ، بچي م لوس له غړ شو. پرونه پورې موږ په کیمپونو کې خولۍ بغیر خولۍ م والو، ریډیو م نشو غږولی. اوس هم بچیان لوس له غړ ګرځي. تاسې سره ورور لیپټاپ دي، موبایلونه د سره دي وروره، ټي وي دي، د دنیا عشرت دی وروره، د بچیانو نه جامې ووتې. هېڅ دا اسلام څه رقم تاسې زه د اسلام کم از کم د اسلام ګوره مه استعمالوئ. د اسلام ته نه یو طرف ته کوئ. په دې اسلام باندې دا ولس مه غولوئ چې دا کمونست دی او دا سیکولر دی او دا اسلام پالی دی او دا مجاهد دی او دا پلانی دی او دا بستانی دی. خدای قرآن ته وګورئ، دا وطن ور په قلاره پرېږدي. پرونه پورې چې هغه طالب چې یو پیته د ټیپ یا یو ریډیو کې به یو سندره ماته نه پرېښوده، هغه نن راغلی ورور صاحب مهربان فیسبوک ته ناست، فیسبوک استعمالوي، انټرنیټ استعمالوي، یوټیوب استعمالوي، هر شی استعمالوي، ټي وي استعمالوي. د هغې پرونه پورې چې زه په دغه شانې ګیره کې نه پرېښودم، والم بیا مور یا خور یا ښځه به راسره د هغې مخکې بیا غربولم. نن د هغې دپاره وروره کلین شپ والا لګی دی په فیسبوکونو کې وروره مبارزې کوي. زه طالب یم، طالب کولی وي. دا څه رقم اسلام دی چې دا تاسې ته جوړ کړی دی؟ ولې ظالمانو، ولې دې وطن سره نور ظلم کوئ؟ ولې دا څه حال تاسې په دې وطن سره راغلی؟ تاسې شرم لرئ، حیا لرئ، افغانیت لرئ، اسلامیت لرئ. ولې داسې کوئ د خدای ظالمانو چې د چوکۍ په خطر باندې دا وطن ته غواړئ چې ټول ور واچوئ؟ ولې داسې کوئ؟ تاسې د دنیا نه یو شی هم نه زده کوئ. دنیا په تاسې ستړې شوه. اوس دا غر به موږ نه پرېږدو، دا غر به موږ ټول په دې سبب په چوکۍ ناست یو، سبب په غرونو کې ناست یو. یعنې عجیبه وطن دی افغانستان. که چوکۍ نه راکړې د غر ته خېجم. ډېره مو شرمولو، ډېره م بېعزته کړو. ما ته ملا صاحب دلته ناست په دې منبر باندې روزانه راته د اویا ورو خبرې کوي. اویا ورې داسې او ورځې به او دا دي او هغه دي، ستا خدمت به کوي او ستا ښځه به د اویا ورو نه ښایسته وي. نو چې ملا صاحب زما ښځه د اویا ورو نه ښایسته ده، نو خو پرېږدې چې د ښځې سره دا عمر تېر کړم په دې دنیا کې که نه. خو زما ښځه اوس چې ما مړ کې زما ښځه پاتې شو، هغه به 11 کلن یا 15 کلن هلک ته به دې ساتلي چې هغه راغټ شي او هغې ته په نکاح کې یوه په کوڅو کې خیر غواړي. ولې کوئ؟ ولې د دې اسلام نه استفاده تاسې کوئ؟ ولې د افغانستان تاسې تباه کوئ؟ ولې د خپل دنیا په تاسې باندې ستړې شوه؟ زه به تاسې باندې دا ویډیو م وګورم چې دغه ویډیو کې دا شیراني صاحب څه وایي چې افغانستان کې جنګ چې دی دا د کفر ضرورت دی.
د اسلام ضرورت نه دی. زه نه وایم، زه دا خبره نه کوم. دا خبره ډاکټر سرار احمد هم کړې چې افغانستان جهاد نه د جهاد زه نشم ویلی. ډاکټر ذاکر نایک هم ویلی، د مدینې امام، د مکې امام، د دنیا ټولو علما موږ ته وایي چې افغانستان کې دا جهاد نه دی، دا افغان وژله ده. چا ته ویې وروره که دغه خبرې دې وکړه په تا دغه د کفر ټاپه لګوي. پرونه پورې ستا څه خبرې وي او نن ستا څه خبرې دي. ډېر افسوس را دي. افغانان وروڼه الله دې په افغانستان رحم وکړي. د ترکیې غونډې ته زمونږ سترګې وي چې دلته به یو سوله راشي. سوله نه راځي. دوی غواړي چې افغانستان ټوټه ټوټه کړي، ټوټه ټوټه. که دا یې نه کړو دا سپي په مخ به دغه لږه شانې ګیره ولاړې. دا ویډیو وګوره د د شیراني صاحب چې دی خپله څه وایي. دی یو عالم دی، زما خبرې نه دي. الله دې د افغانستان مل شي. خو ډېرو غلطو خلکو په لاس کې ورلېدلې، ډېرو د بېسوادانو. اشرف غني ته د دې خلکو خدمت کوي. پرین شه چې دویم لیونی شوی نه وي، ته که د بل رئیس جمهور وي عمل به څومره ترقي کړی وي. ستا غوندې خلکو ځای نشته اشرف غني صاحب. مولانا صاحب آپ ماشاءاللہ سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اس حکومت نے جو دینیات کی کتابیں ہیں مختلف اسکولوں میں اس میں ترامیم کی ہیں. اس حوالے سے آپ علماء کیا کہتے ہیں کہ اس حکومت کو اتنا حق ہے کہ وہ جہاد یا دوسرے جو دینی ترامیم ہیں وہ کرے؟ آپ بتائیں کہ یہ جو خونریزی ہے یہ امریکہ کی ضرورت ہے یا اسلام کی ضرورت ہے؟ تو امریکہ کی ضرورت کے لیے کوئی جہاد ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ خونریزی امریکہ کی اپنی ضرورت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دنیا پر جنگ مسلط رکھنا میرے وجود اور بقا کی ضرورت ہے، اور اگر امریکہ پوری دنیا کو فتح نہ کریں تو امریکن چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی، اور اگر دنیا میں کوئی بھی مملکت اپنے فیصلے خود اپنی آزاد رائے سے کریں وہ میرا دشمن ہے. تو میں مولویوں سے یہی کہتا ہوں، قوم پرستوں سے بھی، کہ اگر جنگ امریکہ کی ضرورت ہے اور مولوی اس کو نوجوانوں کی گردنیں جہاد کے نام سے پیش کرتے ہیں اور قوم پرست جو ہے آزادی کے نعرے سے پیش کرتے ہیں، تو قوم پرست اور مولوی امریکہ کی خدمت کرتے ہیں یا اسلام اور قوم کی خدمت کی؟ یہ کس کی خدمت؟ شکریہ.